الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. په ابراهیم علیه السلام باندې تر ټولو اخرنی امتحان د محبت امتحان راغی او دا تر ټولو سخت او خطرناک امتحان دی. عزتمندو دغه امتحان په هر چا باندې راځي. هر انسان په دې امتحان کې دی چې د انسان په دې زړګي کې د دنیا د مال او د دولت او د اولادونو د دنیا د خایس دا محبت ځای نیسي که د دنیا د پیدا کوونکي او خالق او مالک محبت پکې ځای نیسي. سورۃ بقره کې الله رب العزت دا خبره کړې چې دا کائنات مې پیدا کړی دی او په دې کائناتو کې مې دا قسمه قسم مخلوقات پیدا کړي دي د دې دپاره چې خلق ما وپېژني. خو ځینې خلق د الله د معرفت نه او د الله د محبت نه پاتې شي، په دې کائناتو کې مصروف شي، د دې کائناتو محبت په زړه کې ځای ونیسي، مال دولت بچي ښځه. نو الله فرمایي ځینې خلق بیا والذین آمنوا اشد حبا لله، ځینې خلق دي چې هغوی د الله سره ډېر زیات محبت کوونکي جوړ شي. په سورۃ توبه کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړی چې 8 شیان دي که چېرته کوم انسان د دغه 8 شیانو سره محبت وکړي د الله او د رسول د جهاد په مقابله کې، نو فتربصوا حتی یأتی الله بامره، دا انسان د الله د عذاب انتظار کوي. اقبال په یو شعر کې ویلیو یا مال و دولت دنیا یا رشته و پیوند بوتان وهم و گمان لا اله الا الله. دا مال دا دولت دا دنیا دا خپل ولی دا خزا بچی دا د وهم و د گمان بوتان دي. لا اله الا الله اصل خبره دا ده چې د الله محبت په زړه کې ځای ونیسي. نو عزتمندو ابراهیم علیه السلام هم په دې امتحان کې واقع شو. بیا خاص کر چې کوم انسان ته په ډیر عمر کې په بوډاتوب کې الله بچی ورکي، نو دغه انسان د بچو سره ډیر زیات محبت کوونکی وي. ابراهیم علیه السلام ته په 8 یا 8 کلنۍ کې اسماعیل علیه السلام بچی ورکړلو. په دې وخت کې طبعا د بچی سره ډیر محبت دي. نو اول امتحان په ابراهیم علیه السلام باندې د بچی د فراق راغی. ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړ چې بچی په یو دشت او میدان کې پرېږده، د دغه معصوم بچی نه ته اوس جدا شه. د فراق امتحان راغی چې ته جدا شه نه، چې د بچی محبت چېرته په زړه کې ځای ونه نیسي د الله محبت په ځای باندې. نو بیا دنه سخت امتحان خو بیا علا شو چې کله اسماعیل علیه السلام 14 کلنۍ عمر ته ورسېدو، د ابراهیم علیه السلام عمر دې وخت کې 100 کاله و. نو ځوانۍ ته ورسېد فلما بلغ معه السعی، او دې وخت کې بیا بچی د پلار سره په چارو کې په کارونو کې کومک او مرسته کوي. د پلار په ډېر سترګې یخیږي او کارونه پې جوړ وي. نو دې وخت کې الله حکم وکړ چې ابراهیم علیه السلام اوس دا بچی حلال کړ. نو بچی سره مشوره وکړه چې یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچیا زه خو تا بار بار په خوب کې وینم چې العلوم دی، نو ستا څه رایه ده دې باره کې؟ نو بچی ورته څه ویلی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. هغه بچی چې د هغې صفت راغلی او حلیم صبرناک بچی. د ابراهیم علیه السلام 2 بچیانو، اسحاق علیه السلام په صفت کې په قرآن کریم کې علیم راځي پوها، او د اسماعیل علیه السلام په صفت کې په قرآن کریم کې حلیم راځي صبرناک راځي. د هغه صبر مظهر داو چې اسماعیل علیه السلام پلار ته ویل چې پلار جانا زه تابعدار یم، چې الله څه حکم کوي هماغه وکړه. یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلار جانا وکړه هغه چې تا ته حکم کېدی شي. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ته به ما ډېر د صبرناکو خلکو نه وګورې. حلیم بچی و که نه. فلما اسلما وتله للجبین، پلار او بچی دواړه الله ته تابعدار شو، الله ته یې غاړه کېښوده.
آپ یو شعر کے اقبال وائی یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کے کرامات تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی دا چرته مکتب پوهنتون نه فارغ شوی و او که د چا د تربیه لاندې و اسماعیل ته د پلار د تابعدارۍ دا درس چا وښود نو چې کله دواړه تابعدار شول الله ته نو ابراهیم علیه السلام چاقو را واغسته او اسماعیل علیه السلام مخ په قبله باندې سملولو او اسماعیل علیه السلام ورته ویلې چې پلار جانه ما ته به نه ګورې چېرته ستا په زړه کې زما په باره کې رحم را نه شي د الله د حکم په تعمیل کې درنه چېرته کوتاهي ونه شي داسې بچی و نو ابراهیم علیه السلام چې کله بچی حلالوي نو الله د بچی په ځای باندې د جنت نه یو ګډ رالیږي او ابراهیم علیه السلام هغه حلالوي او بچی په خوا کې ولاړ وي نو دا د قربانۍ فلسفه د ابراهیم علیه السلام نه موږ ته پاتې ده انشاءالله د قربانۍ د فلسفې په باره کې به انشاءالله په راتلونکي درس کې خبره کوو الله رب العزت دې موږ د ابراهیم علیه السلام د تابعدارانو نه جوړ کړي